السلام علیکم ګرانو ملګرو، څنګه یې؟ ښه جوړ برابر طبیعت ښه دی. بس راغلي یو صوابۍ کې یو کړمار ته راغلي یو. دا استاد صاحب را سره هم دی او نو بس راغلي یو او ښه دلته ټول ملګري را سره دي. نمبر به درته ملګري هم ښیم او ګپې به ورسره هم لګو او انشاءالله موسیقي هم پکې ګورو، ریکارډ کوو د خیره. کتلی شئ تاسو په غره کې کوم ځای دی چینی دا وګورئ دا روان دي. هسې د پاکستان خپل حسن دی، خپل ښایست دی. خورشید اتل صاحب را سره هم دی. دا کړمار دی ملګرو، روان دي. دلته چینه ده، هغې له روان دي. امتیاز استاد عثمان او ټول ملګري را سره دي. غایاست شو دا چینې ته راورسېدو. صوابۍ ټول دا چینه ده، دا صوابۍ کې ده. ښه ملګرو، پمنې چینی وایي دې ته، پمنه چینی. ښه پمنه چینه. پمنې او دلته یو نمبر خو جامې به دلته پرېږدي، نور جامې به اغوندي. جامې دلته پرتې دي، دا وګوره. ښه دا حقیقت دی. دا وګورئ، دا جامې مامې پرتې دي. دا چې ډېرې جمع شي خلک یې وسېږي. صحیح ده. بس دا به استاد صاحب ته او رښا وایي. دا دوایي اوبه دي او دا په دې وجه چې د دې غر کې داسې جړي بوټي دي، د هغې وجه دا اوبه چې دا دوایي ده. چې په چا خارق وي یا نه کېږي یا داسې سکن ار پرابلم وي، سکن مسلې وي که نه. استاد خبره خارقتي سړي دا خو پکې ښه کېږي. ښه جي ښه کم دی. دا په دې ګټه باندې لیکل شوي دي. دا رور د خپله صفائی دا خیال رکھے او دا د یوسف خان ہے چینا دغه تاسو ګورئ. عثمان ته چلو کنه ډېر خسیل یو کو بس انجوای کوو. ته په دې کې مخلاص وینځه زه هم چې ولاندې په دې جامې بدله اوس کوم ځای ګورو. بسم الله الرحمن دمنه به واغوندي وچې یې به واغوندي. نه واچو خبره کوم نور جامې نه تیار زمو زر دی کنه. دغه ملګرو تاسو ګورئ. ډېر ښایسته علاقه ده ملګرو، ډېر ښایسته بالکل. ښه دا مشر سوی ښه جي ښه. د دې ځای د دې چینې په باره کې څه خبرې وکړه؟ تاریخ دا په کرماړ کې ده. د پیدایش نه مخکې 300 کالو کې دا چینه ده. او دا غر چې کوم د دینو کرماړ دی، دا یوسف خان شیربانو په دې غر کې پراته دي. تاسو مو خو د سوات یو جي او جي ټول د سوات نه راغلي. دا تماشې او زر دا دلته ډېر خلک لکه دا ځای د سیر ځای. ډېره مننه ستاسو د مینې چې بس مونږه مو راوستو. دا ښایسته نظارې م راته وښوئ. ښه ډېره مهرباني. مار چې زلمی شي نو د کرماړ غر ډېر ښه ګوره یو ناموړی غر. ښه جي ښه ښه جي ښه بره پرې سر باندې ښه جي ښه د اوبو چینه پکې دا چې کوم سړي باندې خارخي دانې یا پسپوڼي په مخ باندې ته ګانده را ګاندی او په دې باندې د مخ خلاص وکړو نو خدای پاک د سړي شفا کوي.
دا وګورئ دا ورم ولاړلی او ټول بس بس دغه ویډیو وګورئ او یقینا چې بس دغه ویډیو نور ملګرو ته ورسوئ چې خلکو ته پته ولګي ځکه چې د دې اوبو چې کوم خاصیت دی نو هغه تاسو ته بیان شو مطلب د دغه بیماریانو دوایي دی لکه صوابۍ کلي کې دا ځای دی دغه ملګرو خو تاسو ته دا ځای ومښو او بس نو ټول دغه ځای نه پیدا واخلئ چې بره غر دی چې یوسف خان او شیربانو پکې دفن دي او دا اوس کړمار دی دې ته کړمار وایي دا کرمال غر دی کجیرو کرمال غر وره ګیدړې کجیرو صحیح ده دا کرمال غر دی ټیک ده ډیره مننه ملګرو بس دغه ویډیو کې تاسو ته خبرې اترې وشوې بالکل بهر ملکونو ټولو خلکو ته به پته ولګي چې چاته څه مسله یې نو راتلی شي بالکل ډیره مننه ملګرو مهرباني